د واده په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې شاهدي د هلک مور ورکوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان مه وهئ. مننه. د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د ښځینه او د بکارت پرده د مختلفو نظرونو ښکار ده. په ځینې هېوادونو کې دا مسله ډېره جدي ده او د بکارت د پردې شتون مخکې تر واده شرط ګڼي. په ځینو کې بیا دا پرده کوي یا نوي توپیر نه کوي، ځکه په ډېرو هېوادونو کې مخکې له واده جنسي اړیکه ټینګول عام دي. هم هلک او هم نجلۍ له واده مخکې نور سره جنسي اړیکه نیول له همدې کبله نه به یا به بل نیوکه لري او نه هم په ده، نو د بکارت پرده ورته په شتون یا نه شتون پسې نه ګرځي. خو په ځینې هېوادونو کې او ټولنو کې بیا داسې رواجونه هم شته چې اورېدل به یې تاسې ته حیران کړي. له دې هېوادونو څخه یو هم کولمبیا ده. د کولمبیا په هېواد کې د نجلۍ د بکارت د پردې شتون او د دې د ثبوت لپاره باید دغه کار وشي، یعنې د دې لپاره د هلک مور باید شاهدي ورکړي. په همدې هېواد کې یوه قبیله همداسې رواج لري، کله چې یو هلک واده وکړي نو مور یې د زوی او نجلۍ جنسي اړیکه څاري. کله چې دوی اړیکه پای ته ورسوي نو د نجلۍ مور ګوري چې د نجلۍ د بکارت برداشت کېدلې او که نه ده. دوی غواړي د بکارت د پردې وینه وګوري. که چېرته دغه پردې وینه وي یا هم د نجلۍ څخه به وینه راغلې وي نو بیا دا نجلۍ پاک لمنې یا پاک دامنې ده، او که نه وي نو بیا د دې رد، یعنې د نجلۍ بېرته د پلار په کور کې نیول کېږي، چې دا یو داسې عجیب قانون دی. خو د اسلام له نظره بیا دا داسې ښودل شوي که چېرته یوه نجلۍ د بکارت پرده ونه لري نو دا په دې معنا نه ده چې دا نجلۍ دې له بل چا سره جوړوي، ځکه کېدای شي دا یو داسې نازکه پرده ده چې نجلۍ یا هم هغه وخت چې پیغله شوې وي کېدای شي د ټوپ یا هم د بل غټ قدم په اخیستلو په وجه یې دغه پرده له لاسه ورکړې وي. نو هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ چې دا مرداره ده یا یو شی یا بل شی. نو دا هېڅکله قانون کې دا نه دي راغلي او نه زموږ اسلام کې راغلي او نه زموږ پاک دین کې دا خبر راغلی چې باید یو ښځه دې د هغې بکارت پرده دې نه وي او هغه باندې دې دا شک وشي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب نه وي اخیستی. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.